وګوته کېږي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا د الله بندگی به کوئ د الله سره به څه شی نه شریک کوئ وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا په قرآن او په دین باندې به منګولې ولګوئ په حدیثونو او فرقو کې به نه تقسیمیږئ دوه وان تناصحوا من والله الله امركم او چې الله ستاسو مشرتیا چاله ورکي نو د هغه خیرخوا به جوړیږئ دینونه په یو حدیث کې راغلی دی مسلې بیا وایي ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها او چې کلم د چا په دیندارۍ کې څه نقصان راغلی دی یا په دین کې راغلی دی نو هغه یا خو په دې دریو خبرو کې په دریوانو کې فیل دی دریوانې نه دي منلي او یا بعضې نه دي منلي اوس د مسلې وضاحت ته راشو جاهلیت والو به د مشر خبره منل ته به ورته څه ښکارېدو ذلت او نه منل فضیلت او عزت بعض صفت کې د پښتنو کې پښتانه به مني ته به چې ګوره څه تورې والي فلسطیني فتح کو که کشمیر آزاد کو وی د پښتنو به مني په چا خبره نه مني په ځان باندې د چا حکم نه نافذ کوي آزاد خلک دي غلامي د چا نه کوي دا دغه جاهلیت ولا په شان خبرې دي که نه همغه شان دي د هغوی نه امام نه امیرو نه مشرو ځکه که مشر راغلی وي نو هغوی منله نه شریعت موږ ته دا وی نه نه تاسو به د مشر منئ تاسو به د خپل مسلمان باچا منئ تاسو به د خلیفه احکام منئ تاسو به د امیر احکام منئ تاسو به د امام احکام منئ تاسو به د هغه اطاعت کوئ تاسو به د هغه قدر او احترام کوئ تاسو به د هغه خیر خوا جوړیږئ شریعت موږ ته دا لار وښوه نو داسې د صفت خبره نه ده چې څوک دا ووایي چې پښتانه په ځان باندې څوک مشر نه مني ځکه خو پښتون کم ځای کې دی نور قومونه کم ځای ته ورسېدو او زمونږ قوم اوس هم یو بل پورې نښتی دی اوس هم د یو بل په ختمولو کې نښتي دي ولې ځکه چې مشر نشته او که مشر راشي د مشر مني نه د مشر اطاعت هغوی ته ذلت ښکاري لکه څنګه چې جاهلیت په زمانه کې وه الله څه وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله ومنئ د الله د رسول ومنئ واولی الامر منکم او په تاسې کې چې څوک د خبرې خاوندان دي مشران دي د هغوی اطاعت به کوئ اولی الامر د دوو کسانو ته ویله کېږي مفسرینو لیکلي دي او علماو دوه کسان دوه قسمه خلک بیان کړي دي یو علما او دویم امرا باچایان د مسلمانانو مشران د مسلمانانو او علما د مسلمانانو اولی الامر دا د خبرې خاوندان دي یعنې مشران دي او زه درته یو ناشنا خبره ذکر کړم بعضو علماو دا خبرې لیکلې ډېره ناشنا وایي اولی الامر دوه قسمه خلک دي یا باچایان دي او یا څوک دي یا علما دي بیا ویلي دي هؤلاء هم الناس في الناس او هم دا دوه قسمه خلک په خلکو کې خلک دي وسائر النوع الإنساني تبع لهما او بیا چې نور څومره انسانان دي هغه د دوو قسمه خلکو تابعدار دي په خلکو کې خلک څوک دي علما او بچیان د دوی دوو چلیږي نه خبره دې دواړو چلیږي دینی امورو کې یو خبره واضحول بیانول تفصیل وضاحت شرح دلایل دي کې دا مشرتیه د چا سره ده علماو سره بیا دا خبرې نافظول او چې څوک یې نه مني هغوی له سزاګانې ورکول دا کار چا سره دا بیا د بچیانو سره نو خو دوه قسمه خلک دي یا بچیان او یا علما او د دوی خبره به منلی کېږي خو دومره ده
چې شریعت پکې قید لګولی چې خبره به هغه خبره منلی کېږي چې کومه د قرآن او حدیث خلاف نه وي لکه حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق د مخلوق خبره به نه منلی کېږي د خالق په نافرمانۍ کې اوس مخلوق تا ته داسې خبره کوي یو عالم درته کوي یو باچای درته کوي یو خلیفه درته کوي چې هغه د شریعت خلاف وي نو خبره به نه مني بل حدیث کې راځي چې انما الطاعه بالمعروف امام بخاري دا حدیث راوړی انما الطاعه في المعروف اطاعت د اولي الامر یا د اولو الامر هغه به په کوم ځای کېږي هغه د په نیک کار کې په هغه کار کې چې هغه د شریعت خلاف دی دلته یو مسله یو باچا دی د مسلمانانو یو حاکم دی د عقیدې مسلې دي ګوره ډېرې اهمې مسلې دي په غور سره یې واورئ د مسلمانانو یو باچا دی او هغه یو داسې خبره وښوه موږ ته چې هغه د شریعت خلاف وه خبره به منو نه به منو خو د دې دا مطلب نشو چې د ده سره به بیعت ماتې او د ده خلاف به خروج کې په دې مسله کې به نه منو او نور به ولا منو دا نه چې یو خلیفه یو ولی الامر د شریعت خلاف امر وکړو یو کار یې وکړو چې شریعت خلاف و موږ ته یې وکړو موږ به یې نه منو خو مطلب دا نه شو چې بیعت څه شو بیعت مات شو نه ولې ځکه چې د دې مشر خبره منل د ولات الامور خبره منل د باچایانو د خلیفه د حاکم د امیر د دوی خبره منل په دې کې د مسلمانانو اتفاق دی او د دې د لاسه به ډېرې وینې بچ شي او د دې د لاسه به امن او امان راشي د دې د لاسه به ظلم نه کېږي د خلکو په منځ کې به فیصلې کېږي دینداري به روانې ځکه شریعت وایي که دا حاکم فاسق او فاجر انساني بیا به هم د ده خلاف نه راوځي حاکم که څه فاسقي فاجري بیا به هم د هغه خلاف نه راوځي